اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، نن غواړم د تناسب پاتې څلور خاصیتونه در وپېژنم. شپږم خاصیت دغسې دی چې که په یوه تناسب کې د هر نسبت د مخرج عدد صورت ته ورجمع شي یا ورڅخه تفریق شي، بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راځي. مثال: 2 پر 3 مساوي کېږي 4 پر 6 سره. دا یو تناسب دی. دغه خاصیت پکې واضح کوو. صورت ته د مخرج عدد ورجمع کوو، په خپل مخرج یې لیکو. 2 جمع 3 پر 3 مساوي کېږي 4 جمع 6 پر 6. که یې ساده کړو 15 پر 3 مساوي کېږي 10 پر 6. که یې ثبوت کړو د طرفینو د ضرب حاصلې د وسطینو د ضرب حاصل سره ګورو. 15 ضرب 6 10 مساوي کېږي 3 ضرب 10 10. دا چې د طرفینو د ضرب حاصل د وسطینو د ضرب حاصل سره مساوي دی، نو ویلی شو چې عملیه د تناسب د خاصیت په شکل ثابت کوي. که چیرې ورڅخه تفریق کړو، بیا هم یو نوی تناسب دی. دغسې 2 منفي 3 منفي 1 مخرج پخپله مساوي کېږي 4 منفي 6 منفي 2 مخرج پخپله. که یې طرف اساس کړو، لیدل کېږي چې بیا هم د طرفینو ضرب حاصل وسطینو ضرب حاصل سره مساوي کېږي. منفي 1 ضرب 6 منفي 6 مساوي کېږي مثبت 3 ضرب منفي 2 منفي 6. دا چې د طرفینو ضرب حاصل د وسطینو ضرب حاصل سره مساوي دی، نو ویلی شو چې دغه شان عملیه هم د تناسب د خاصیت په شکل ثابت کوي. اووم خاصیت دغسې دی چې که په یوه تناسب کې د هر نسبت صورت د مخرج عدد سره جمع شي یا ورڅخه تفریق شي، بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راځي. لکه دغه عمومي شکل په مثال کې درته ښیم. همدغه تناسب پام کې نیسو. 2 پر 3 مساوي کېږي 4 پر 6. دغسې لیکو اوس 2 پر 3 جمع 2 مساوي کېږي 4 پر 6 جمع 4. که یې ساده کړو 2 پر 15 مساوي کېږي 4 پر 10. که یې ثبوت کوو د طرفینو ضرب حاصلې د وسطینو ضرب حاصل سره ګورو. 2 ضرب 10 شل کېږي مساوي 15 ضرب 4 شل کېږي. دا چې د طرفینو ضرب حاصل د وسطینو ضرب حاصل سره مساوي دی، نو ویلی شو چې دغه شان خاصیت هم د تناسب لپاره ثابت کوي. که چیرې ترې تفریق شي، بیا هم د تناسب د خاصیت په ډول دغه عملیه ثابت کوي. په صورت کې 2 خپله لیکو، مخرج کې 3 منفي 2 مثبت 1 مساوي کېږي 4 په خپله 6 منفي 4 2. که طرف اساتې کړو، بیا هم سره مساوي کېږي 2 ضرب 2 4 مساوي دي 1 ضرب 4 سره. اتم خاصیت دغسې دی چې که چیرې په یوه تناسب کې هر نسبت ته دغسې بدلون ورکړو چې
په مخرج کې د صورت د عدد څخه د مخرج عدد تفریق کړو او په صورت کې د صورت عدد ته د مخرج عدد ور جمع کړو بیا هم یو نوی تناسب ترې لاسته راځي لکه دغه عمومي شکل. مثال ته متوجه شئ. 3 پر 2 مساوي 4 پر 6. اوس دلته دغسې کوو په صورت کې د صورت عدد ته د مخرج عدد ور جمع کوو. دغسې لیکو 2 جمع 3. په مخرج کې د صورت عدد څخه د مخرج عدد تفریق کوو. 2 منفي 3 مساوي کېږي د بل دا هم دغسې لیکو. دغسې لیکو چې 4 جمع 6 پر 4 منفي 6. که یې ساده کړو 15 پر منفي 1 مساوي کېږي 10 پر منفي 2. که یې طرف وسط کړو لیدل کېږي چې یو د بل سره مساوي کېږي. 15 ضرب منفي 2 منفي 10 مساوي کېږي منفي 1 ضرب 10 سره، ځکه چې منفي 1 ضرب 10 یا هم منفي 10 کېږي. نهم خاصیت دغسې دی چې که د تناسب حاصل یو عدد وي مثال n، نو په داسې حالت کې که د نسبتونو صورتونه سره جمع کړو او مخرجونه هم سره جمع کړو، د دوی د جمع حاصل مثال د صورتونو د جمع حاصل د مخرجونو د جمع حاصل باندې وویشو، بیا هم هماغه n عدد ترې لاسته راځي. مثال 1 پر 2 مساوي کېږي 2 پر 4 سره. 1 پر 2 یعنې نیم، دا په خپله څو سره مساوي کېږي 0.5 سره. اوس که چیرې صورتونه یې سره جمع کړو دغسې لیکو 1 جمع 2 او مخرجونه هم سره جمع کړو 2 جمع 4 او ساده یې کړو 3 شپږ. که اختصار یې کړو 1 وارې 3 2 وارې 3 څو لاسته راغی 1 پر 2. 1 پر 2 بیا هم څو کېږي 0.15. نو دغه خاصیت هم د تناسب لپاره صدق کوي. ښه ګرانو زده کوونکو، داسې همدلته د تناسب د خاصیتونو په پای ته رسېدو سره بس وي. بیا چې د یوه نوي درس سره حاضرېږم، بیا لا پامان.